بسم الله الرحمن الرحیم. د ډیرو خلکو غوښتنه د غوریان څه ته وایي او بیا سم پر دا کیږي چې دا غوري باچان تیر سوي دي، دا نوګرد یو قوم او قبیله ده، دا بله یوه ځای وي یوه پښه به وي، خو داسې نه ده. غور چې دی په افغانستان کې غور صوبه اوس هم سته. دا نوم له ډېره وخته را روان دی. په افغانستان کې تر ټولو زیات هغه جغرافیایي جوړښت یې دی، یعنی دا د غرونو سیمه ده، شاوخوا غرونه دي او په دې کې چې کمی کلاوي کمی ودانۍ جوړې سوي دي، کم باچان پاته سوي دي، دا ډېر زورور پاته سوي دي. وجه دا ده چې دوی په غرو کې وو چې به مخالف ورالی وهل به هغو سو به نه سوه ځینې وړلی. نو سړی د پیلالوجي له روی ورته وګوري، موږ یې غر غرونه غور دا یو شی دی، دا غور توری په خپله له غره وتلی. نو غوریان څوک دي؟ هغه خلک چې د غور په سیمه کې اوسېدل. د هرات او د غزني په مابین کې چې کومه سیمه پرته ده، دا ډېر جګ جګ غرونه لري، 100,000 میټره لوړ او ډېره ناشوده سلسله یې ده. نو دا د دغې سیمې خلک په افغانستان کې اوس هم دا سیمه سته، دغه ته غوریان ویل کېدل. بېلابېلې پښې، بېلابېل خلک، شیشان یا شیس یا شیشانی، شیسان، دا شنسب، دا شنسب کورنۍ، دا رنګ نومان مراتل. دا سب باندې زه تاسو ته درېدلی یم چې دا سپ یې آس ته ویلی، اسپه. نو دا د آس شاسوار چې به ورته ویلي، پر آس شس ورلی کول، شسپ، دا شاسب، دا رنګ نومان به راتلل. دغه کورنیانی اوس نو دا خلک چې دلته میشته ول یا استوګن ول، په جغرافیایي لحاظ باندې زورور ول او د افغانستان په زړو آثارو کې د غور سیمه چې ده دا ډېره کلکه ده، ډېر پاخه پاخه ځایونه لري، له 13 څخه واخې تر 15 پورې نن هم زاړه آثار لري چې د هر اثر تاریخ 1500 کاله شاته دی. ها دي چې کله غزنویان ورازي، د محمود غزنوي پلار سبکتګین، بیا غزنویان دا هم جنگ ورسره کوي، ماته خوري خاص دغه وس دا کوي چې دا سیمه ونیسي، دا خلک د ځان کې. بیا د سلجوکیانو زمانه راځي، سلجوکیان وس کوي چې دا غوریان ونیسي، لاندې کړي دا سیمه د ځان کې. خو دا دونې زورور خلک وي. وجه څه وي چې شاته ډېره زوروره سلسله وي د غرونو، هغه نه پته کېږي دی غره ته ختلی ته پکې څه. نو دا د غرونو مابین ته ویل کېږي جغرافیایي جوړښت یې داسې دی چې زه سم ورته وګورم نو ماته د پښتو د پیلالوجي له رویه غور، غر، غرونه، غوری دا یو شی دی. غرزی هغه د غره ځایي خلک، بیا غلزی سوی دی، یعنی نو غلجی و غلزی، جیم ځینې ورته وایي، زیم ورته وایي. نو دواړه سته، په دا کې هم د غره ریښه پرته ده. بس صحیح معنا اصول دا دی. اوس نو غلزوی دا نسته، دا رنګه توري نه شنل کېږي هسې په فرضیاتو باندې، لکه زموږ په دا سیمه کې چې ویل کېږي ژوبه بوری دوه ورونو، ژوب دورې لاړی، بوری دورې لاړی، داسې نه کېږي. دا رنګه روایتي خبرې نه منل کېږي. مالې و کوچې ورته وایي په اردو کې. جوړښت د سیمې د هغه ځای اسانه مثال یې زه در کوم. اوس ماته یو څوک حال وکړي ته چیرې ولاړې، د ده ځای نوم نسته، نو زه به وایم زه چیرې ولاړ یم، زه له یو ډایسه سره ولاړ یم، زه له یو سپین بورډه سره ولاړ یم. جغرافیه پېژنئ، محلي جوړښت پېژنئ، دغه ته وایي. اوس ما و دغه ځای ته نوم ورکړئ، له ډایس سره ولاړ یم، له سره ډایس سره ولاړ یم، له سپین بورډه سره ولاړ یم، بس اوس د دغه ځای نوم سپین بورډ شو. وجه چې 90% په سلو کې 90 نومونه داسې دي چې هغه سړی وسنجوي د مفهوم له لارې هغه ځای ته سوي وي. درګۍ چیش ته وایي؟ درګیان ګرد پازه نه وي، دا لوی لوی د ګني رنګه لوی بوټي نه دي، تر ګني غټېږي، دا ته موږ خلک درګۍ وایي. او په چیرې درګۍ دی یا درګۍ دی، دا کلي نومان ورسه درګیان څونه پکې شنې دي. نو دا خو د هغه ځای محلي سیمه ده. دا زموږ په بوري کې تاسو نومان در واخلئ، تورخیزۍ، خیزۍ چینه ته وایي، اوبه ترې راوځي، توره خیزۍ، تور غر دی. نو تورخیزۍ ده که نه ده؟ هغه رنګه جوړ ده. کوهار یعنی غر، کوهار د کوه وهار څخه اخیسته ده. وهار زموږ په علاقه کې اوس هم کلی سته، نو د وهاري کلی، د وهاري غر دا اوس هم سته. دا زموږ خلک چې اوس نن سبا د غوایه غر ورته وایي،
د غوای غر خو نه دی که سړی سم ورته دا زمري ته څه وایي نو د بور رنګ یې لري بور پښتانه زمري ته وایي د بور غر نو دغه غر زموږ د بوري دغه څه نوم وجه ده بوری وایي و دغه ځای چې د بور ته څه وایي غر دی دا لکه زمری چې داسې پښې وغځوي سر پکې کښېږي تاسو سم ورته وګورئ له لرې دا غر دغه رنګ معلومېږي د زمري لیکلي پکې کښېني نو بور پښتانه وایي چې دی تور سپین ته وایي که نه وایي بورې سترګې نو بوری هم لارنګه دی دا ته وایي محلي نومان ډېر کم خلک چورت وایي زه دلته اسلام آباد جوړوم زه دلته اکبر آباد جوړوم اکبر باچا دی په خپل نامه ښار جوړ جهانګیر آباد جوړوم جهانګیر باچا دی په خپل نامه شیر آباد جوړوم شیرشاه باچا دی خپل نومې باندې فرید آباد جوړوم په دا پوهېږئ دا ډېر کم راځي ځای نومان ډېر وي نیچرل شیان ډېر نو د غور هم دا مسله ده زه چې څونې په پوهېږم یا ورته ګورم بس د غرو زه وتلی توری دی غر غور غوري د غره د مابین اوسېدونکي غوریان که زه تاسو ته زاړه روایتونه د پخواني کتابونو چې زر زر کاله مخکې لیکل سوي دي خصوصا د عربو جغرافیه دانانو له لاسه د دې سیمې نومان څنګه راوړل سوي دي نو سړی په پوهېږي چې دا ډېر کلک کلک ځایونه دي او ډېر زورور باچیان پکې پاته سوي دي اوس چشت د لرغونو اثارو څخه خشت په نامه یاد سوی دی ښه دا له اوسني نوم څخه خواجه چشت سره اړیکې لري لرغوني غور د پلازمینې نوم نه دی موندل سوی آهنګران د غزنوي سلطان محمود د بریو په مهال د مغولو د یرغلونو په وخت کې د هغې سیمې یو مشهورې ودانۍ په توګه دا یاده سوې ده آهنګران اوږده یې دونې دي سور یې دونه دی اشه بیا د دغه سیمې باچا ته غورشاه ویل کېدی یا غرشا ویل کېدی غرشا معنا شاه معنا باچا غر معنا ګډ په پوهېږو نو دا غرشا به ځینې خلک به راغلي لهجه بې غورشا وي زما داسې سر په خلاصېږي چې دا غرشا دی غورشا ګر سره دی نه دا غرنی دی دا غوری دی اوس نو د غره خواته واوښتي غور سوی د غره له څخه بنیادي شکلونه بیا بدلیږي نو تا سره ریښه د غر تر اوسه پرته ده او دا ریښه تر اوسه په صوبه کې افغانستان کې هم پرته ده نوم یې لا نه دی ګار سوی نوم یې هغه نوم دی نو په دې باندې ځان پوه کواستی چې د دې سیمې پښتنو یا نورو باچیانو ته چې به ویل کېدل اصل رنګ یې دغه وي یو سړی دی هغه طبقات ناصري کتاب لیکلی دی منهاج السراج نومیږي دغه بیخي ناشوده جغرافیه څېړلې ده و موږ ته داسې خوندور ویش راکړی دی وایي د غور ولایت خراسان غزنی او کابل په څېر له سیستان څخه د باندې ښوول سوی دی خو د نقشې له مخه د غور سیمه تر زرنج لویه ده او ځکه چې د غور د حساب یې ښوولی دی 100 سانتي متر او څونې اوږد دی څونې پسور لري بیا یو بل لیکوال دی غبار نومیږي دغه وایي د غور ولایت د پاروپامیز د افغانستان له مرکزي ولایتونو څخه دی مرکزي ځایونه ښه چې شمال لور ته زابل د سیستان ولایتونه لویدیځ لور ته د عادیانه ولایت ختیځې خواته د زابل او کندهار ولایتونه چاپیر دي پر راګرځېدلي دي بامیان غور ولایت په افغانستان کې د یو داسې اوسپنیزې کلا حیثیت لري اوسپنیزه کلا د اوسپنې کلا چې لاس نه ورسیږي کلا چې مېړه د اوسپنې ویلي نو غرونه شاوخوا دې ته ځې چیرې د غور مشهور او تاریخي ښارونه واورئ بامیان شارک تولک آهنګران کرباغ کرمان اوسني هزارجاتو کې دا سیمې راځي د سحاق ښار پشین شورمین دا ټول پکې راوړل سوي دي فردوسي چې خراساني غور ولایت له کابل او سیستان څخه بلوچ او کنوج برخه ښوولې ده دا یې راوړي دي او دا د پښتنو دا رنګه ښایسته ښارونه دي یو پخوانی دلته یو سړی تېر سوی دی کتاب یې لیکلی دی معجم البلدان د ښارونو خزانه یا د ښارونو حال په دې کې واورئ څه وایي غور د هرات او غزني ترمیان د غرونو د لړیو یوه ټولګي مجموعه څخه جوړ سوی دی چې ښارونه یې له بارد او موخش څخه عبارت دي لوی ښار یې چې د غور واکمن به هلته خپله حکمراني کوله د فیروزکو په نامه یادیږي فیروزکو دا یې دغه وی کیپیټل وی د فیروزکو کې ډېرې لوی کلای ودانۍ نن هم شته ډېر زاړه آثار پکښې دي
او وروسته د غور عالمانو او نور اړوند کسانو په یادونه پیل کوي او دارنګه وایي دا خبرې بیا راوړي دي چې غور یو لوی ښار یې بللی دی د هغه اوبه هوا خلک میوې دا یې ډېره ستایلې ده. نو د دې دا مطلب دی پخواني خلک چیرې استېدل چې اوبه صفا وي، پخواني خلک چیرې استېدل چې ځای محفوظ وي، پخواني خلک چیرې استېدل چې د خوراک شی تا ته دستیاب وي ته وږی نه سې. نو دا غور په هغه زمانه کې 1000 کاله مخکې چې په کومو کتابونو کې راغلی ده دا داسې ښار یاد شوی دی چې دا بالکل باقاعده هر څه لري، د ژوند هر ضرورت پوره کوي، تر ټولو لوی شی تحفظ وي. پخوا به خلکو ځانونه خوندي کول، نو د دغه دپاره به دوی د غرونو سیمې ځان ته خوښولې. نو غرونه په پښتنو کې اوس هم شته. بیا د فرانس خلک پر دې غږېدلي دي، سیندونه یې خواږه دي او دا دي او ها دي. دغه سیمه چې د اوس یې واورئ ډېر غرونه غونډۍ او لوړې ژورې لري چې دغو ټولو د دې سیمې په ځمکني جوړښت کې ډېر اغیز کړی دی چې غرونه د هغې سیمې نوم ګرځېدلی دی، ځکه خو ورته غور او غرونه وایي او واکمونه ته یې غور شاه ملک الجبال وایي، د غرونو باچا یا د غرونو ملک وایي. په دې کې یو شک نسته چې غور له غونډیو لوړو زورو جوړ غرنۍ سیمه ده چې یوه ټوټه هوار هم ځکه هم نه لري. کمال دی که نه دی؟ اوس اسانه سو. اوس نو په دغه باندې سر خلاص کړي چې غور په خپله زموږ د تاریخ یو داسې سیمه ده چې هغه له غرونو ډکه ده، له غونډیو ډکه ده او دا د تحفظ دپاره د زړو ښارونو څخه یو ښار دی، د انسانانو د تهذیب د پښتنو د تاریخ یو زوړ ښار دی. په دې کې چې کم خلک پاته سوي دي بیخي ډېر نومان یې په مخه راځي، نو موږ یې کوو څه پر څوکه څوکه به یو یو وپېژنو. په دې سیمه کې آباد خلک کنفیوژن دا پیدا سوی دی چې په دې کې یو نسل پروت وي که ډېر نسلونه پراته وو. دا شننه غواړي، یعنی اوس شیسان چې دي شیشان دا کورنۍ و باچهان ول، د دغو باچهانو کورنۍ دا شیسان څوک ول؟ د سلجوکیانو سره چې کوم غوریان جنګېدلي دي دا څوک ول؟ له غزنویانو سره چې کوم غوریان جنګېدلي دي دا څوک ول؟ شهابالدین غوري وایي څوک؟ دا شهابالدین سام چې ورته ولی دا وایي څوک؟ د دغه باچهانو په زمانه کې چې سړی لټونې وکړي نو زموږ پښتانه شاعران ډېر ورسره ملګري دي. له غوري سره پښتون باچا زموږ شاعر ملګری دی، د دغې زمانې موږ ته شعرونه راپاته دي. نو په کلکه دا ویلی سو چې دا وشننې ته سمه اړتیا لري. که پښتانه ټول نه دي خو دالته چې کم قومونه آباد دي دا د دغه سیمې په نامه بلل کیږي، دا د دغې سیمې استوګن خلک دي چې نن هم د افغانستان په جغرافیه کې راځي او دا د زړو آثارو تهذیبونو سرمایه ده. نن یې هم شام په خوندي دي، نوم یې لا نه دی ګار سوی، تر ټولو خوندور رنګ یې دا دی. نو غور د پښتنو په وطن کې د پښتنو سیمه ده، د غرونو له لامه څخه او غوریان هغه خلک ول چې په دغه سیمه کې آباد ول. ما در ټول نسلونه 2-3 راوړل سوي دي، مضبوطه نسلونه چې ډېر باچیان پکې پاته سوي دي. دا شننه به غواړي چې د دغو نسب څنګه دی او د ډي ان اې پر لار باندې واقعي پښتانه دي که نور دي. دا شننه چې ده دا یې پاته ده، دې ته اړتیا شته. که چیرې په دې اړه باندې پوښتنه لرئ وایي کاست. افغانستان کې غور خپل باقاعده ولایت او باقاعده یو ملک پخوا د ملکونو دارنګه دغه نه و چې ډېر صوبې به په یو ملک کې راتلې. بس چې به سړی څونې زورور و بس هغه به هلته ناست په بوري کې بس یو سړی ناست دی زورور دی، بس باچې تر بوري ده، تر ژوبه نه سوی تللی. د ژوب باچا بیا پر ژوب زورور و بس هغه بیا د ژوب ناست. بیا دغه رنګه د کوټې باچا پر کوټه کښېنستی، د پښین پر پښین ناست دی. نو دا اوس ګوره ما دلته تر وشو چې د غور د ځینې غرونو سلسلې د خیسار غر یاد سوی دی. واورئ خیسار سم خیسور دی سم یې سور دی، پر کم ځای د جړو کور دی. هغه زموږ له دغه غره د ژوب څخه خیسور غر په ژوب پورې هم تړل سوی دی. دا داسې غځېدلی دی تر اوسه. نو د دغه غره نوم تر اوسه پورې زموږ په غاړو کې شته او دا غر ته زموږ خلک اوس هم خیسور وایي، دا سیمه ته خیسور وایي. نو د خیساره سیمه چې ده هلته چې تاسې وګورئ د غور په سلسلو کې د غرونو خیسار غر هم یاد سوی. نو خیسار غر دا دی په ژوب کې دی. بله پوښتنه څنګه په کومه سیمه کې؟ نو خو څومره مو در وښو چې یوه خوا ته کابل و غزنی دی، د هرات او د غزني په مابین کې دی. دا د غرونو سلسله ده، سمه لار هم نسته کې، یعنی سړی سم تر وتلی نه سي، ته خپله لار په پښو نه سې تر پیدا کولی دی، اسانه مو تر غور وځې.
نو زما چې څونې سر په خلاصېږي بس د غرو له وجې نوم هم دغه دغه دي بس دا خلک دا تر ګردو ښه پوښتنه چې دا خلک کنفیوژن څه پیدا کېږي دا نن ناسته څه له کوو پر دې باندې موضوع هم دغه دی چې ډېر خلک له ما پوښتنه کوي دا غوریان څوک ول اوس نو په غوریانو کې پښتانه هم پاتې سوي دا کم چې ما درته ویل شیسیان او دغه خلک چې دي دا نور چې له سلجوکیانو سره ټکر وایي چې له غزنویانو سره ټکر وایي دا څوک دي نو دا چې سړی سم وڅېړي اوس امیر کروړ غي موږ ته معلوم دی سوریان دي نو زیات خلک یې سوریان یاد سوي دي چې سوري یاد سوي دي سوري خو پښتانه دي دا شیسیان هم پښتانه دي ویل کېږي نو بیا دا نور څوک دي چې نور یاد سوي دي دغه شننه په اوسني دور کې د جدید دور د تقاضو مطابق که سړی ونه کړي چې دعوې څه معنا لري چې کوي چې پښتانه وو که نه وو بله پوښتنه څه پکې چش غورنۍ نه غورنۍ پښه ده په شنې پښه ده غوریان جلا دي غورنۍ جلا ده یعنې دا هم قابل غور موضوع دی چې په پښتنو کې ګسه یوه پښه سته یو ځایي خیلي کې غورنۍ قوم سته نو غورنۍ څه له ورته وایي د غورني څخه اخیستل سوی دی که د غره له غور څخه اخیستل سوی دا شننه غواړي دا فلالوجي اصول دغه دی چې یو توری پتا کې هغه رنګ موجود دی نو وجه یې څه ده شاته ولاړ څه وایي شنه راوایړوه بیا نو سړي ته لږ اسانه کېږي بله پوښتنه په پښتنو کې هم سته غوریان یعنی ما درته وویل سوري یاد سوی دی امیر کروړ چې دی سوري پهلوان ورته وایي نو سوریان دي ډېر پښتانه دي نو په دا کې به شننه کوو چې دا ټول پښتانه ول که نه ول او د مذهب په حواله چې کوم کتابونو راوړي دي په غور کې ناست خلک د اسلام له راتګه پس هم کافران شول سوي دا یاد لرئ مسلمانان چې دلته راغلي دي عرب چې کله جغرافیه څېړي نو وایي چې دلته خلک اوسېږي مسلمانان نه دي یعنی دا ډېر ناوخته کیسه ده تر اسلام هم راوروسته کیسه خلکو لیکلې ده نو ډېر ناوخته د دا سیمې خلک مسلمانان سوي ښکاره کېږي په تاریخ کې داسې معلومیږي بله پوښتنه دا د دنیا اصول دی په کور کې د ورونو اصول برابر نه دی راغلی باچیان خو ګر سره دغه رنګ غلام لا ورته پټ وي چې باچي منې ولې وایي بله پوښتنه خو به نه وي پر دا موضوع